د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د اوروژنې امریت په فعالیت پیل وکړ. دغه امریت د پرانیست پر مهال د کورنیو چارو وزارت پیښو ته د رسیدنې او اوروژنې عمومي رئیس وویل چې خلکو ته د مناسبو خدمتونو وړاندې کولو، د طبیعي پیښو د مخنیوي او د اوروژنې پیښو ته د رسیدنې لپاره دوی د بلخ د ولایتي ادارې د مشرتابه په ملاتړ د لومړي ځل لپاره په دې ولسوالۍ کې د بلخ د پولیسو د قومندانۍ د اوروژنې څانګه جوړه او پرانیستله. د هغه په وینا دا مرکز د اوروژنې په ټولو اړینو تجهیزاتو، امکاناتو او اسانتیاو سمبال دی او د نږدې 25 کارکوونکو پر مټ به د بلخ د اوسیدونکو په خدمت کې وي. همیشه اینجا کم سے کم 25 نفر کم و پیش اطفائیه‌چی‌های ما اینجا قرار داشته باشه، شب و روز آماده باشن و بدو باشن. یک موتر داخل شهر ولسوالی بلخ و یک موتر اطفائیوی مجادلوی هم در خود چهارراهی بلخ باید قرار بگیره. په ورته وخت کې د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر وایي چې دا مرکز د خلکو په غوښتنه جوړ شوی چې د اړتیا پر مهال به اړین اقدامات کوي. نوموړي همدارنګه له خلکو څخه وغوښتل چې د اورلګیدنې د پیښو پر وخت دی له دې ادارې سره جدي همکاري وکړي. په دغه اتفاقیه کې به انشاءالله نه تنها دا چې د بلخ د ولسون دپاره به موږ خدمت ترسره کوو، بلکې د ملي تجارو دپاره او بل دا دی چې عمومي شعاره د 3 ولایتونو په دغه لاره باندې ده، نو د ټولو ملت او د تجارو د ملي منافعو دپاره به دوی د انشاءالله موږ خدمت کوو. له بلې خوا د بلخ ولسوالۍ ولسوال او یو شمېر پانګوال وایي چې بلخ غوره جغرافیایي موقعیت لري او لسګونه تولیدي او د پروسس کارخونې دغلته فعالیت ترسره کوي چې د اوروژنې د یادې څانګې پرانیستل په دې ولسوالۍ کې یوه بیړنۍ اړتیا بلل کېده. ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې دا د ټلیفونو لمبرونه دي، هر څه باندې جوړ دي، هر وخت پر ساعت په ساعت کې خپله رابطه کوي، په ظرف د کم وخت کې په ابتدایه اوبه یې هر څه یې ورسي، بس بیخی داسې اطمینان ورکوو په دې باندې خپل مستقل ډاډ وسی. ما از ریاست عمومی اتفاقیه افغانستان بسیار خوش شدیم که در ولسوالی ما چیز مشکلی که به حساب فابریکات ما در حساب عرق داشتیم برای ما به خیر رسیدگی کردن. منګه د امارت اسلامي د دې پالیسي نه په واقعیت چې ډېر خوشحاله یاستو، دا زموږ غږ یې واورېدو. دا تنه د یو فابریکادار له خاطره نه، دا د بلخ د ولس له خاطره د ټولو ته اړین ضرورت ده. تاسو پوهېږئ چې دا پیښې داسې نه دي چې د دې وخت و زمان معلوم وي. دا چې راغله دا په هر چا باندې راځي، دا چې څو د مزار نه اطفایه رارسېږي تقریبا 1 ساعت وخت نیسي. ولې دلته چې موږ په دې خپل ولسوالۍ کې اطفایه ولرو، شاید په څو دقیقو کې کوی وشو چې دا پیښه موږ زر له خیره خلاص کړو. تمه ده چې د بلخ ولایت د پولیسو د قومندانۍ د اوروژنې څانګه به د مزار شریف ښار په بېلابېلو برخو او د حیرتان په بندري ښارګوټي کې د اوروژنې څو نورې څانګې هم جوړې او پرانیزي.